په کابل دشت برچی سیمه کې د دې افسوسناکې واقعي تفصیل درکوم چې نن په افغانستان کابل برچی سیمه کې کومه دردونکې واقعه شوې ده. د هنر کلیک چینل درنو مینوالو دا واقعه چا کړې ده، ولې کړې ده، ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، په دې واقعه باندې موږ د زړه نه خفه یو. د افغان په خاوره باندې دا جنگ چې د کلونو راهیسې روان دی، ډېر خلک یې ووژل، ډېرې خویندې بېروره کړلې، ډېر وروڼه یې بې خویندې کړل، ډېرې ښځې کونډې کړلې او ډېر سړي هم کونډ کړل. دا افسوسناکه واقعه چې همدا نن شوې ده د افغانستان په برچی سیمه کې شوې ده چې په سلګونو جنکۍ دلته ټیسټ ورکولو چې تعداد یې 600 و. دې جنکو چې دلته ټیسټ ورکولو نن یو بدبخته انسان راغلی دی، دغلته یې دماکه کړې ده، ځان یې لوځولی دی او دوی هم ځان سره مړې کړي دي چې دغه تعداد د 26 نه هم زیات دی او ویل کېږي چې همدومره پکې زخمیانې هم دي. خو د دې ټولو تعداد 600 و چې 600 جنکۍ دغلته د ټیسټ لپاره تللې وې او دوی ټیسټ ورکولو. خو نن پکې دغسې کار وشو. ویل کېږي چې د دې نه وړاندې هم په دغه سیمه کې په دغه تعلیمي ادارو کې دغلته دماکې شوي دي، خو د دې دماکې هم ذمهواري لا چا قبوله کړې نه ده. سټوډنټس هم د دې په باره کې خپل بیانونه ورکړي دي چې دا ډېر زیات بد شوي دي، مذمتونه یې هم کړي دي. خو قدرمنو دوستانو، د مذمت نه هېڅ هم نه جوړېږي. موږ به دا ووایو چې هر چا دا کار کړی وي، ظلم یې کړی دی، انسانیت په کار دی. که یو څوک د پیسو لپاره هم داسې دماکې کوي نو ښه نه کوي. انسانیت دې ځان کې پیدا کړي، دا دنیا په مینه باندې جوړول پکار دي، دنیا په مینه آباده ده. د الله تعالی احکامو ته توجه کېدل پکار دي او له داسې ناوړه عملونو نه ځان ساتل پکار دي. الله تعالی دې داسې خلک په خپل قهر او غضب اخته کړي چې څوک د بل چا کور رانوي، چې څوک بل چا باندې دغسې حملې